بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ یې. نن د اختر دویم مرض ده. ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي پیش کوو چې الله خوشحاله ساته. نن موږ ولاړ یو په 400 روډ باندې نوی فار جوړ شو مسعودو، چې ډېر ښکلی فار دی. زه چې ورته په لومړۍ ورځ باندې رانه زما خو ډېر خوښ شو. کله چې ما هغه ریکارډ وچلو نو هغه ډېر خوښ شو. زموږ یو ملګری دی ډېر نږدې مشر هم دی، ډېر زوړ آرټسټ هم دی، فلمونو کې هم راغلی، ډرامو کې هم راغلی دی، مشهور آرټسټ دی چې نوم یې دی بادر علي عرف بابو. هغې ما ته وویل چې ما دې فار ته بوځئ او ما ته دا فار وښایې. زما خو ډېر خوښ شو چې زه یې پخپله وګورم چې دا څنګه دی. ویډیو کو هم وکړو، ویډیو کو زما ډېر زیات خوښ شو. نن ورته ما داسې بوځئ، نن ورته موږ هغه راوستی دی، هغې سره ملاقات کوو او د فار سیل به کوو چې فار ورته وښیو چې د فار په حواله باندې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیب خان څنګه حال دی؟ خیر جی. خیر بالکل، تاسو خیر. دا فار چې کوم دی دا چې کله په ډیجیټل باندې ما په دې پښتو نیوز باندې وکتلو ښه جی. نو زړه مې ډېر زیات روچت شو. ما چې یار راشه چې دا زموږ په مردان کې دومره ښکلی پارک جوړ شوی دی، دومره ښه سوچ چا لرلی دی او موږ ته خبر نه یو. راشه چې وګورو دا شانتې نه چې موږ د میډیا وال خلک ته دې نه خبرېږو نو دې نه موضوع خبرېږي دغه شان. خو بهرحال دې کې چې اوس رالم ما دا ماشومان وکتله، د ماشومانو دا هلکان مې وکتل، زنانه او دې دا خوشحالي مې وکتله شانتې. نو د زړه مې هم جذبات وکړه شانتې چې یاره زه په خپل هم داسې یو پارک جوړ کړم دومره پورې. نو دا مسعود پارک نو زه د هغه وخت شو که نه؟ او زیات ځکه مې خوښ شو دغه شانتې چې لکه شروع دی لا پوره نه دی، نیمګړی دی. خو بهرحال بیا هم لکه هغې کې دومره فیسیلیټي شته دی چې خلک ته خوند هم والي، مزه هم ته والي، کو زانګي، کو بسکي، کولډ ډرنکس کې دغه شانتې نو دا دې کې اویلیبل دي. ها جی بالکل. ټول نه زیات پکې څه خوښ شو؟ په ټول نه زیات پکې دا خوښ شو. دا خلک پکې خلک په لومړي ځل ښه په ډسپلن باندې لګیا دي او خپل جوله کې چې کوم دي دې کې لګیا دي زانګي او ماشومان دي. د ماشومانو د مسکراهټ چې د خوشحالي چې کوم نه که نه دا ژوند دی. نو دا ژوند دی اکثر وایي که نه چې ژوند ښکلی دی، نو همدغه ښکلی ژوند دا دی. تاسو ته موږ نن مسعود ښایو چې دا پارک چا جوړ کړی دی، هغې سره ملاقات کوو او د فار په حوالې تپوس کوو چې تاسو څنګه راغی چې دا فار کم جوړ کړو، دومره ښکلی فار کم جوړ کړو. نو هغې سره ملاویږو. راځئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې ورته موږ جي د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه زه تاسو ته او ستاسو د دې چینل په وساطت سره ټول مردان ته او ټولو پښتنو ته مبارکي وایم. موږ خو رالو ستاسو پارک ته په لومړۍ ورځ باندې مو نو ډېر زیات خوښ هم شو. خو دا راته تاسو دا سوچ څنګه راغی چې دا پارک هم دومره ښکلی جوړ کړو؟ ډېره مننه چې ستاسو خوښ شو. نو دا زما یو سرټیفیکیټ شو چې د نورو خلکو به هم خوښي. او خیال خو جناب داسې دی چې لکه ټینشن دی، د خلکو تکلیفات دي، بیماری ده، نو داسې یو سیف ریفریشمنټ خلکو ته پکار دی چې هغوی راشي لږ فری فیل کړي او خوشحال شي. او بل د دې سره به الله پاک ماله یو تعارف پیژندګلي راکړي. حاجي دې نه علاوه نور پارکونه خو ستاسو نشته په مردان کې؟ نه جناب، مردان کې نشته. او مسعود باغ په نوم باندې کوهاټ کې شته. مسعود باغ شاپور کوهاټ او دا مسعود باغ 400 روډ مردان. تولد باندې زموږ موږ ته چې کوم مېلمه راغلی دی بادر علي بابو، نور تپوسونه به د هغه وکړي، هغې له خپل لوګو ورکو جي. مننه شازیب. دا راته ووایه چې نن سبا په دې دور کې د هر سړي چې کوم دی دا
سوچ دی او دا دغه چې زه د مارکیټونه جوړ کړم او زه د غړې غړې پلازې جوړ کړم نشم دی هغه سره د عوامو تفریح دغه نشته دی او تاسو دا سوچ کړی سوچ وکړو دغه شان دی نو دا کوم سوچ تاسو اوس کړی دغه شان دی نو دا هغه سوچ که تاسو نشو بدلولی جناب داسې دی چې هغې سره به زه یو لسو شلو کسانو پېژندلی وې او ما نه به لسو شلو کسانو ته پیدا وې د هغوی نه به ما ته پیدا وې په دې کې به ما دا ټول ولس پېژني ټول ماشومان به مې پېژني څوک به راله دعا کوي څوک به مې ښه ووایي او دا دی چې ماله به د میډیا په ترو باندې او نور داسې د خلکو په ترو باندې یو تعارف میلاو شي مارکیټونه خو د ډېرو خلکو دي ګرانو کتونکو واقعي خبره ده چې څنګه انساني الله تعالی ولا هم هغه شانتې ظلم ورکړي دغه شان یعنې دومره پراپرټي دې طریقې سره عوامو ته وقف کول او د هغې د خوشحالۍ دغه دپاره کول دا ډېر کم خلک کېږي نو زما یقین دی دا شانته شعره داسې جهادي موږ ته څو کسان نور هم پکار دي چې زموږ دا چاپېرچل زموږ ماشومان زموږ لوی زموږ واړه ټول هم په دې دغه کې هغه سیل نه پیدا واخلي د دې نه خوندونه والي